هندوستان په غوره لیګ IPL کې پر افغان لوبغاړو راشد خان او مجيب الرحمن د بندیز تازه اخترونه. درنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ به وئ. که چیرې تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو کې پر دې اړه چې راشد خان او مجيب الرحمن به په راتلونکي کال IPL لوبو کې له بندیز سره مخامخ شي ګڼ شمېر اوازې راپورته شوي دي، خو تر اوسه پورې کوم داسې مثبت اساس او بنسټ نه دی معرفي شوی او نه هم په IPL کې د مجيب او راشد خان لوبډلو د دې خبرې په هکله کوم راپور ورکړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې خبرې په هکله ګڼ شمېر غبرګونونه راپارېدلي دي او دا د پاکستاني رسنیو یوه ښکاره توطیه بللې ده او دا د افغان کرکټ د پرمختګ د نه زغملو دلیل بللی دی. پاکستان د هند کورني لیګ سیالیو پر ښودلو باندې هم بندیز لګولی و. د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د هندوستان غوره لیګ یعنې IPL سیالۍ به په ژوندۍ بڼه په دغه هیواد کې نه خپرېږي. وروسته له دې چې د هند حکومت د پاکستان سوپر لیګ پر ژوندۍ بڼه خپرېدو په دغه هیواد کې بندیز لګولی و، نو پاکستان یې هم په بدل کې په هند غوره لیګ ښودلو باندې بندیز لګولی و. د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر په پاکستان کې ټولو تلویزیوني ادارو ته خبرداری ورکړی و چې د هند سوداګریز لیګ سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپرې نه کړي. راشد خان او مجيب الرحمن تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي، خو راشد خان دومره وایي د اصغر او شهزاد په نشتون کې هر څه سرچپه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی سرپرست لوبډلمشر راشد خان وایي د کرکټ نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې د لوبډلمشر اصغر ستانکزي او د توپوهنې برید کوونکي شهزاد په بایللو سره افغان لوبډله کمزوري شوې وه او هر څه د توقع خلاف ترسره شول. د افغانستان او هانګ د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لړ کې د افغان لوبډلې د ماتې خوړلو وروسته راشد خان په ویډیويي مرکه کې ویلي وو د غوروي جام سیالیو وړاندې یې لوبډلمشر د لاسه ورکړ او بیا ورته د شهزاد محمدي نشتون په زیان تمام شو او لوبډله د ماتو سره مخامخ شوه. راشد خان وایي د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر ستانکزی د اپنډکس عملیات د ترسره کولو له کبله د ټول ټورنمنټ او شهزاد محمدي د زیمبابوې خلاف په سیالۍ کې د اصولو څخه د سرغړونې په صورت کې د دوو لوبو د بندي سره مخامخ شوي وو چې دا د افغان لوبډلې لپاره په زیان تمام شول او هر څه سرچپه شول.